مهترلام ښاروالۍ له لوري د کارونو چټکتیا، شفافیت او فساد سره د مبارزې په موخه په څلورو برخو کې نوي کمپیوټري سیستمونه فعال کړل. د یا سیستم پرانیسته د لغمان والي محمد په لاسونو وشوه چې پرمهال د مهترلام ښاروال او ددغې ښاروالۍ د مشورتۍ شورا یو شمېر غړو هم ګډون کړی و. د مهترلام ښاروال نظیف الله الکوزي وویل چې د کمي او کیفي پرمختګونو په موخه نن د پروژو مدیریت، آرشیف مدیریت، د اسنادو سلسله مراتب او د نویو سیستمونو د جوړېدو لپاره یو نوی کمپیوټري سیستم فعال کړی چې په عصري ټکنالوژۍ سره سمبال دی. هغه ویل چې په دغه سیستم سره به یې کارونه چټک، لا شفاف او کم وخت کې ډېر عواید ترلاسه کړي. موږ غوښتل په 98 کال کې د ښاروالۍ 80% کارونه ټول د الکترونیکي سیستم یا عصري ټکنالوژۍ باندې سمبال اوسیږي. نن انشاءالله دا د څوره د بعد د 98 مالي کال شروع او زمونږ د ټولو کارونو روڼتیا او چټکتیا د الکترونیکي سیستم او د ټکنالوژي څخه د استفادې کال وي. 98 مالي کال د مهترلام ښاروالۍ د نورو کارونو سره جناب والي صاحب متفاوته کال ده. زمونږ کلنی پلان هم متفاوته ده. د نواحیو په انکشاف کې هم ډېر کار کړی ده. هغې پلانونه هم ترتیب کړي دي او نن هم موږ وظایف سپارلي دي په دې برخه کې چې په اول د جدي باندې بودیجه هم زمونږ جناب والي صاحب تقریبا کار تکمیل ده، متفاوته ده د نورو کارونو نه. همدارنګه ټول هغه سیستمونه یا هغه ګوتنیونې چې په تېرو کلونو کې تر اوسه پورې ښاروالۍ ته کېدلې په مختلفو برخو کې، زه انشاءالله خپلو خلکو ته ډاډ ورکوم او جناب والي صاحب ته ډاډ ورکوم چې ښاروالۍ به یوه رڼا او شفافه اداره وي او دا به یوه نمونهیي اداره وي چې ټولې چارې به یې په ټکنالوژي باندې سمبالیږي. همدارنګه د دغه سیستم جوړونکي کمپنۍ استازي محمد ارژن هم په خپلو خبرو کې په دې اړه د هر اړخیزو خبرو سربیره د یاد سیستم اسانتیاوې له ګډونوالو سره شریکې کړې. د لغمان والي ښاغلي محمد د خوښۍ اظهار سربیره یادونه وکړه چې دا تر ټولو ستر زیری چې لا هم هڅې کوو او له نوې ټکنالوژۍ سره ځانونه عیاروو. هغه وویل د نوې ټکنالوژۍ په کارولو سره په ټوله کې چارې مخته ځي او لا د پرمختګونو شاهدان کیږو. ښاغلي ننګ زیاته کړه چې دوی هڅې پیل کړي تر څو له نوي او عصري ټکنالوژۍ څخه د ولایت ټولې ادارې په بېلابېلو برخو کې برخمنې شي. ښاروال صاحب خو ډېر ابتکار وکړو. دغه سیستم ټکنالوژۍ ډېر پخوا ترېنه انسانانو ګټه اخیستې ده او د پرمختګ لپاره او د شفافیت لپاره او د حسابدهي لپاره پرې ډېره عظیمه ګټه پورته کړې. د یادونې وړ ده چې د مهترلام په ښاروالۍ کې د نوي ټکنالوژۍ سیستم جوړونکي کمپنۍ مسؤلیت لري چې تر یو کال پورې د دغه سیستم له چارو څارنه او د مشکل په وخت کې رسیدګي وکړي.